په دنیا کې ډېر داسې عادتونه دي چې موږ یې غواړو پرېږدو او یا یې خپل کړو. خو سوال دا ده چې آیا په عادتونو عادي کېدل او د عادتونو پرېښودل ممکن دي؟ د دې سوال ځواب هو ده. خو که چیرې تاسې په خپل ژوند کې د 2 minutes rule یعنې د 2 دقیقو قانون عملي کړئ، نو د تاسو لپاره به د عادت پرېښودل او خپلول ډېر اسانه سي. د هر عادت اسانه کولو لپاره تاسو ډېر څه کولی سئ، لیکن هغه څه چې د ټولو نه مهم دي هغه د عادت په شروعوالي کې د اسانۍ پیدا کول دي. 2 minutes rule وایي چې د هر عادت لومړنۍ 2 دقیقې اسانه کړئ. لکه کله چې تاسې غواړئ جیم ته ولاړ سئ، نو فکر کوئ چې 1 ساعت او یا 40 دقیقې به هلته تمرین کوم او وایئ دا ډېر مشکله کار ده، زه یې نشم کولی، زه مخکې له مخکې ستړی یم او بیا تاسې تسلیمیږئ او نه ځئ. د 2 minutes rule وایي چې تاسې په ټول کار د توجه کولو پر ځای یوازې د هغه په لومړنیو 2 دقیقو توجه وکړئ. نو اوس تاسو فکر وکړئ جیم ته د تللو لپاره په لومړنۍ 2 دقیقو کې تاسو باید څه وکړئ؟ تاسو باید ولاړ سئ او بوټان پر پښو کړئ، د موټر او یا موټرسایکل کیلیانې راواخلئ، دروازه خلاصه او له کوره ووځئ. 2 دقیقې به پوره سي. د دونه کار کول خو هیڅ مشکله نه ده، دا خو بالکل اسانه ده. نو له دې نه وروسته چې کله تاسو غوښتل جیم ته ولاړ سئ، یوازې دونه کار وکړئ. کله چې تاسو دونه کار وکړئ نو تاسې به پوه سئ چې د هر کار کولو لپاره چې کومې انرژي او علاقې ته تاسو ضرورت لرئ هغه تاسې د کار د شروع کولو وروسته محسوسوئ. کله چې تاسې کوم کار شروع کړئ نو د هغه کار پوره کول تاسو ته اسانه کیږي. تاسې به سوچ کوئ چې له کوره خو راووتم، نو اوس به جیم ته هم یو چکر ووهم. ملګرو یو تحقیق داسې وایي چې د انسان د موټیویشن لیول هغه وخت ډېر زیات وي کله چې هغه کوم کار شروع کوي، او د هر کار شروع کول د ټولو نه مشکله مرحله ده. د همدې له وجې کوم عادت چې تاسو خپلول غواړئ نو د هغه شروع کول اسانه کړئ. یو دفعه چې تاسې کوم کار شروع کړ نو د تاسو لپاره د هغه کار مکملول به هم اسانه شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو له هرې نوې ویډیو څخه لومړی تاسو خبر شئ.